ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى عن الناس عن سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قرآن وايي چې کله به کافرانو مشرکانو ته د لور زیری ورکول شو چې لور دې پیدا شوه، مخ به د خفګان نه تک تور شو او د غم نه به ډک شو، بیا به د دې بد زیري د وجې نه په خپل کور کې د خلکو نه پټېده، شرمېده به د خلکو سره به نه مخامخ کېده چې زما لور شوې ده. د شرمه به په کور کې پټو ځکه چې دا بد زیری پې شوی دی، او په دې فکر کې به اخته شو چې دا د بېعزتۍ دا شی د بېعزتۍ او شرم سره وساتم او که ژوندی په خاورو کې ومنډم. الله فرمایي الا ساء ما يحكمون، خبردار دی ډېرې خرابې فیصلې کوي. دا ډېره خرابه فیصله ده چې د لور په زیري باندې ته خفه کېږي. دا ډېره خرابه فیصله ده چې د لور د زیري د وجې نه غمجن کېږي او بیا په دې فکر کې کېږي چې دا د ذلت سره او د بېعزتۍ سره وساتم او که په خاورو کې ومنډم. دا ولې به لور خښوله؟ دا ځکه به لور ژوندۍ خښوله، ویلې به دا جنګ نشي کوی، دا مټ او بازو نه ده، دا قوت او طاقت نه دی. که بلې قبیلې په موږ باندې حمله وکړه موږ به جنګ کوو که د دې حفاظت به کوو. د کفر په زمانه کې د وحشت او د بربریت نظام و چې یوه قبیله به په بله قبیله باندې غالبه شوه نو بیا به یې ښځې تښتولې، نو دوی به ویلې چې موږ به بیا جنګونه کوو او که ښځې به ساتو موږ نه به ښځې بوځي، نو ښه دا ده چې بس مړه یې کوو چې د بېعزتۍ نه بچ شو. او بعض خلکو به لورګانې د دې وجه نه وجلې چې دا ګټه نشي کوی، دا پیسې ګټی نشي، دا روپۍ نشي ګټی، مال نشي ګټی، روپۍ نشي ګټی، ګټه نشي کوی، دا به زه ساتم تاوان به پې کوم، خرچه به پې کوم چې دا غټه شي او بیا به یې ودوم، نو ما ته یې څه فایده؟ نو د غریبۍ د وجې نه او دې وجې نه چې دا ورته اضافه شی ښکارېده نو وړې وړې جنکۍ به یې په خاورو کې منډلې. ښځه به چې په ماشوم باندې دړمنه شوه نو یوه کنده به ورته وویسته چې ماشومه به پیدا شوه په کنده کې به یې ښخه کړه. که به یې کله مور مخالفت وکړو یا ورونو به یې مخالفت وکړو چې پلاره دا مه ښخوه ژوندی، نو پرې به یې ښوده چې بیا به لږ غټکی شوه پټه به یې چېرته بوتله صحرا کې او په سا کې به یې واچوله او یا به یې ژوندی ښخه کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی ویل ای د الله پیغمبره ما د جاهلیت په زمانه کې او د کفر په زمانه کې ډېر لوی ظلم کړی دی. ای د الله پیغمبره ما نه ظلم شوی، الله به ما وبخي او که الله به ما ونه بخي. نبی صلی الله علیه وسلم نبی رحمت هغه ته وفرمایل څه ظلم درنه شوی دی؟ ویل ای د الله پیغمبره زما لور وه هغه غټکۍ شوې وه، د منډو تړلو شوې وه او ما سره ډېره مینه وه او ما سره ډېر محبت و چې کله به ما هغې ته غږ که په منډه منډه به زما غېږ ته راغله. یو ورځ را باندې جاهلیت غالب شو او غږ مې ورته وکړو ځان سره مې کړه او صحرا طرف ته مې روانه کړه. چې کله مې صحرا طرف ته روانه کړه په لاره کې به دې راته ویلې چې پلاره ما چېرته بیایې، ما به دوکه ورکوله او په چل چل مې ځان سره صحرا ته بوتله. اول ته یو زوړ کوی او سا وه او د لاس نه مې ونیوله او په هغه سا کې مې وغورځوله. اخرنی آواز چې د خپل لور ما واورېده، اخرنی آواز مې دا واورېده چې ای پلاره ای پلاره دا څه دې وکړه، دا څه وشو؟ د اخرنی آواز چې ما واورېده همالته مې پرېښوده او مړه شوه، زه ترې راغلم. نبی صلی الله علیه وسلم سترګې
مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې او په سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې. یو سړي وویلې ای سړیه بد دې وکړه چې دا قصه د نبي صلی الله علیه وسلم ته وکړه. د الله پیغمبر دې غمګین که، د الله پیغمبر دې خفه که. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل پرېږده چې دی خپله خبره وکړي. او بیا ورته ویلې چې ته دا قصه بیا وکړه. هغه سړي قصه بیا وکړه او نبي صلی الله علیه وسلم وژړلې او ویې ژړلې. حدیث مبارک کې راغلی دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم مبارکه ږیره د اوښکو نه ډکه شوه او په اوښکو باندې لمده شوه او ورته یې ویلې چې توبه وباسه، بیا داسې ونه کې اسلام د وجه نه ستا مخکیني ګناهونه الله معاف کړي دي، خو بیا داسې ظلم ونه کې. صعصع ابن ناجیه مجاشعی نبی صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضر شو. دا د فرزدق شاعر پلارو. ویل ای د الله پیغمبره ما د جاهلیت په زمانه کې د کفر په زمانه کې نیکۍ کړي دي، د خیر کارونه مې کړي دي. ورته یې وفرمایل څه د خیر کار دې کړی دی؟ ویې ویلې 360 جینکۍ مې د مرګ نه بچ کړي. چې پلار یې ویلي دي زه غریب یم دا ساتی نه شم، د یوې جینۍ په بدل کې د یوې وړې او د یوې بچۍ په بدل کې ما 2 خانې به ورکولې. 2 خانې به ما دغه پلار ته ورکړې چې دا واخله او دا وساته. مشرکینو که یو طرف ته دا کار کو، بل طرف ته مشرکین په دې باندې پوهېدل چې دا غلط کار دی. لکه اوس چې موږ په بعض رواجونو باندې او په بعض رسمونو باندې پوهېږو چې دا غلط دی دا رسم او رواج، خو موږ وایو بس موږ یې کوو رواج دی. نو مشرکینو په دې باندې پوهېدل بعض مشرکین چې دا غلط کار دی. د دې وجې نه دغه صعصعه ابن ناجیه هغه کې الله دا د خیر جذبه پیدا کړې وه چې 360 ماشومان یې هغه د مرګ نه بچ کړی وي. کله چې اسلام راغی، اسلام ښځې ته حق ورکړه، قرآن عظیم شان اعلان وکړه واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. د هغې ورځ نه وویرېږئ خلکو چې د هغه وړې ماشومې نه چې ژوندی په خاورو منډل شوې د هغې نه به الله پوښتنه وکړي ته په کومه ګناه باندې قتل شوې وې، ته ولې قتل شوې وې. د قرآن انداز دا دی، د قرآن د وینا طریقه دا ده چې الله به د قاتل نه پوښتنه ونه کړي. قاتل ته به الله مخ ګرځول مناسب ونه ګڼي، الله به قاتل نه مخ واړوي او دغه جلۍ نه د هغې مقتولې نه او د هغه مړې نه به پوښتنه وکړي د ښخې شوې نه بأي ذنب قتلت، ته ولې قتل شوې وې، تا سره کوم ظلم شوی و، څه زیاتی در سره شوی و او څه ګناه دې کړی و، په کومه ګناه کې ته قتل شوی. او قرآن اعلان وکړه چې د ایمان خاوندانو ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، د ولږې د وجې نه خپلې ماشومان او خپل اولاد او خپل بچي د ولږې د وجې نه او د ولږې د یرې د وجې نه مه وژنئ. نحن نرزقهم وإیاکم، دې وړو ته موږ رزق ورکوو او تاسو ته موږ رزق درکوو، د رزق مسؤلیت زموږ دی. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، او د ماشومانو وجل دا غټه ګناه ده. دا حق اسلام ښځو ته ورکړه، دا مقام او دا درجه اسلام زنانو ته ورکړه، قرآن ورکړه، الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړه. نن د بشر د حقوقو دعواداران د دې جواب ورکي چې دا اوس هم په چین کې او په هندوستان کې په تلویزیوني معایناتو باندې چینایان او هندوان ماشومان معلوموي چې ورته معلوم شي چې دا جلۍ ده او دا ماشومه ده، هغې ته دوا ورکوي، هغه غورځوي، او چې ورته معلوم شي هلک دی هلک پاتې کوي. اوس هم په کافرانو کې په چین کې په هندوستان کې او په مغربي دنیا کې دا رواج دی چې جنکۍ قتل کوي، خو په خېټه کې قتل کوي، په خېټه کې قتل کوي. یو طرف ته د بشر د حقوقو چغې دي، یو طرف ته د ښځې او د زنانو د حقوقو چغې دي، او بل طرف ته هم دا اوس هم په مهذبه دنیا کې چې څوک ځان ته مهذب وایي، څوک ځان ته علم والا وایي، څوک ځان ته د بشر د حقوقو پاسداران وایي، د هغوی په وطنونو کې اوس هم جنکۍ قتل کېږي. دا خو اسلام دی، دا خو اسلامي دنیا ده، دا خو مسلمانان دي چې هره ګناه او غلطي ترې نه کېږي.
د الله ډېر ګناهګار دي مسلمانان. خو د نبي صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس